السلام علیکم ګران دوستانو، زموږ د آنلاین پښتو فارسي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر وهئ او لایک یې کړئ چې هر سره مخه زموږ په زړه پورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. ګران دوستانو، ما تاسو ته ویلي وو چې د تصویر د جوړېدو طرز طریقه درښیم چې موږ څنګه کولی شو داسې تصویر جوړ کړو چې په یوټیوب کې د دغه مخ ته راشي، موږ ته د ویډیو مخ ته موږ نصب کړو. نو دوستان، د هر څه نه مخکې موږ تاسو سره ځو، دغه اپلیکیشن باید موږ تاسو سره موجود وي. دا اپلیکیشن وینئ دوستانو، دغه د دې لینک هم زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکوم، د هغه خاص هم تاسو ډاونلوډولی شئ. دوستان، دا ډېر ښایسته په زړه پورې اپلیکیشن دی. موږ تاسو کولی شئ په دې اپلیکیشن کې ځان ته هغه دغه جوړ کړو، تصویر جوړ کړو. مثلا راځو نن موږ تاسو یو تصویر جوړوو. دغه اپلیکیشن به راخلاص کړو، اول ځل اخلاص مې دوستانو، دا صفحه موږ تاسو ته راځي چې دا صفحه راغلې، موږ تاسو پر دغه درې ټکي چې دي پر دغه درې ټکي باندې به کلیک ووهو. چې کلیک وکړئ دوستان، دا ځای راځي، پر دغه ایمیج سایز باندې به موږ تاسو کلیک ووهو. پر دغه ایمیج سایز باندې چې مو کلیک وکړئ دوستانو، بیا پر دغه ځای باندې دغه علامتدار ځای چې باندې پر دې باندې به کلیک وکړو دوستان، دا شان راځي. موږ تاسو د یوټیوب ټمبنیل د یوټیوب ټمبنیل باندې به کلیک ووهو دوستانو. دا اندازه موږ ته راکړي، بیا به تایید کړو. یوټیوب ټمبنیل به چې ووایي بیا به تایید کړو دوستانو. موږ ته د هغه اندازه تصویر جوړېدو طرز طریقه راشي دوستانو. موږ تاسو په اول ځای اوس راسو دغه تصویر لاندې تصویر ته، دغه تصویر ته بیا رنګ ور بدل کړو چې هر کوم رنګ موږ ورکوئ. تر هر څه مخکې موږ تاسو پر دا درې خانې چې دي پر دا درې خانې باندې به کلیک ووهو. چې دلته مو وایي دوستانو پر دې ځای باندې پر دغه کلر باندې اول دا لاندې رنګ په دا رنګو باندې بدلیږي، بیا پر دې خواله باندې ووایي چې ووایي دوستانو دا داسې د رنګونه بدلیږي، داسې وګورئ دا رنګونه بدلیږي، د دې دا رنګونه بدلیږي. او که چیرې دا رنګ مو نه پر دروئ، بیا پر دې خواته راسئ، پر دغه فروم ګالري باندې ووهئ. دا زموږ که چیرې په زړه پورې تصویران در سره وو، که چیرې تصویران در سره وو، بس ګالري ته راسئ، د ګالري څخه تصویر راواخلئ. پر هغه تصویر باندې تاسو کولی مثلا زه پر دغه تصویر باندې زه کلیک وهم، دا تصویر باندې ووهئ. ګوره دوستان، اندازې راغلې، بیا به دلته صحیح علامه پر ووهئ چې وموهئ دوستان. دا تصویر دلته راغلی، اوس پر دې تصویر باندې خپل هغه لیکایي وکړي، خپل نور تصویران ورته راولئ. یا زه نه غواړم چې په تصویر باندې، زه غواړم چې پر ساده رنګ پر کلر باندې ووهئ چې وموهئ دوستان. دلته پر دغه کلر په دغه زرغونه رنګ باندې یا دا ژړ رنګ صحیح دی دوستانو. پر دغه رنګ باندې زه اوس غواړم چې د خپل دغه لیکایي وکړم، د خپل پیج لپاره زه یو خط ولیکم. دا رنګ صحیح دوستان، بیا به صحیح علامه پر ووم چې وموهئ دوستان. اوس زه غواړم چې اول تصویر ورته راولم، خپل جوړ کړي تصویر کاټ کړي تصویران ما سره وي، هغه تصویران یا دغه تصویران ما ذخیره سره څخه به راولم. اول راځم پر د دوم خانې باندې، پر دغه خانې باندې، پر دغه خانه باندې راځم دوستان. ګورو دغه څنګه باندې پر دغه باندې چې مې کلیک ووایي دوستان، داسې خانه ماته راخلاص، دا خانې راخلاصېږي. راخلاص دوستانو، په دې ځای تصویران ته جوړوئ. زه ایمیج د دې ځای څخه تصویر راخلم، مثلا پر دې باندې چې مې کلیک کړئ دوستانو، زه بیا دلته رالم، زه تصویر راخلم، ما کاټ کړي تصویران سره شته. دغه دی، دغه چینل دغه تصویر دی، دا تصویر زه راخلم. ګوره دا تصویر ما کاټ کړی هم دی مخکې، بیا صحیح علامه پر ووایي دوستان. دلته تصویر چې راغله بیا دلته څه ورته کوچنی کړئ تصویر. دا تصویر صحیح دوستانو. اوس بل تصویر هم راخلم، معنا دغه پردې په طرز جوړوم، معنا دا تصویر ما جوړ کړی دی، دغه تصویر هم ورته راخلم، معنا د دغې پر طرز باندې دغه په طریقه باندې زه غواړم چې دا پرده جوړه کړم. دا تصویر جوړ شو دوستانو. اوس دا شته دوه شی بالا شی نه غواړي. نو اوس دوستانو موږ تاسو سره راسي، اول باید لیکایي وکړو. لیکایي نو باره موږ پر دغه ای باندې به ووهو، چې پر دغه ای مو ووایي دوستانو. دلته لیکایي ځای موږ ته راځي، پر دغه جیم علامه باندې به کلیک ووهو. دلته موږ ته داسې دا ګوره د لیکایي ځای راغلی، او موږ ته بیا پر دغه ایډیټ باندې به ووهو. چې ایډیټ باندې مو ووهئ دوستان، داسې صفحه کې هر څه چې مو غوښته داسې دلې تاسو لیکایي ورته وکړئ. ګوره ما سره مخکې لیکایي وو، هغه به زه دلې کپي کوم. به دا لیکایي ما دلته کپي کړه دوستانو، پر اوکې باندې ووهئ دوستان. دلته تاسو د لیکایي اندازه معلومیږي. بیا دلته موږ تاسو به راسو دوستان، دلته دې خواته به پونټ ته به راسو. پونټ چې راغلته به د لیکایي اندازه ورکوو، هر رقم پونټ. نو دوستانو پر دې ځای باندې، پر دې خوا باندې، پر دې ګور پر دې خوا باندې وي دوستانو. پر دې اوس ما سره نور پونټونه نشته دغه لپاره، هغه پونټونه تاسو کولی شئ د ځان سره پیدا کړئ، ځای سره ډاونلوډ کړئ. بیا د پښتو طرز پونټونه، دا پونټونه ټول د انګلیش په طرز پونټونه دي. هر پونټ چې ورکوئ دوستانو باره به اوکې پر ووهئ. دا پونټونه سو دوستانو. موږ تاسو بله تصویر ته دغه د لیکایي ته رنګ ورکړو چې د رنګ یې لږ پر بدل شي نو دغه څخه
مثلا دا تور رنګ ورکوم، بیا دلته راځم پر دې خوا باندې پر دغه باندې به کلیک زه ووهم، بیا علامه دار به کوم، دلته بس یو رنګ ورکوم، معنا د خانې په څخه جلای. د لکۍ به زه څه غټه کوم دوستانو، سایز ورکړئ، سایز لکۍ غټي دوستانو. تاسو ګوره د لکۍ زه غټوم په دې خاطر چې لږ لکۍ دلته غټه معلوم سي، ډېر ښه خوند کوي. دا دوستانو څنګه کولای شو چې د یوټیوب چینل د ویډیو مخ ته زموږ جوړ کړي عکس ښکاره سي. بس دغه لکۍ دا نور شی نه غواړي، به دا خرڅ ورسره ولیکئ، به دلته بیا دغه ورکړئ ټکس باندې به ووایي دلته زه لږ شی نور ورسره لیکم. دوستانو ورته ګورئ نور حال په ویډیو کې، بس نور شی نور حال په ویډیو کې نور شی نه غواړي، بیا اوکې کوئ. به دلته بس فونټ ته راسئ، بس لږ فونټ ورکړئ چې لږ داسې ډک معلوم شي موږ تاسو ته. بیا داسې د دې سایز سره کوچنی کړئ دوستانو، سایز کوچنی شو تر هغه اندازه موږ تاسو ته بس دا دوستانو تاسو وګورئ دلته نور حال په ویډیو کې دا هم لیکل شوی دا اندازه. او دا تصویر مې د دې دپاره ورکړی دوستانو، مثال تاسو پوه شئ چې دا پرده ما دا پرده چې جوړه کړې دا طرز باندې ما جوړ کړی دی، هغه په دغه طرز ما جوړ کړی دی، یعنې په دې اندازه په دغه رقم مې دغه شی جوړ کړی دی چې تاسو هم په دغه باندې سر خلاص یې. نور دوستانو نور شیان ستا خوښه ده که نور سټیکر هم ورسره راولي، د سټیکر د ګورو دوستانو هر رقم سټیکر چې تاسو ورسره راولي هغه ورسره راولي، که سټیکر نه راولي دلته نور فونټ اندازې ورکوي. دا ګوره پر دغه باندې بیا کلیک کړئ، نور شیان شته، هر رقم شی چې ته ورسره راولي هغه ستاسو کار دوستانو. یا زه ساده پرده جوړوم، نور شی هېڅ نه غواړئ، باره زه نور څه نه ورکوم. په دا زما د نننۍ ویډیو هم دغه سو، او هغه ویډیو اوس زه پورته چې ما جوړ کړی مخکې ویډیو چې مې جوړ کړی وه هغه هم په دغې لپاره هم دغه پرده جوړه شوه، دغه تصویر جوړه شوه، نور هېڅ نه غواړئ. دا ډېره اسانه ښایسته په زړه پورې طریقې ده. ګران دوستان که چیرې دغه ویډیو مو هم خوښه شوې وي، زموږ د انلاین پښتو فارسي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د غنټې نښان پر ووهئ، او زموږ د انلاین پښتو فارسي فیسبوک پیج هم لایک کړئ چې تر هڅه تر مخه زموږ په زړه پورې ویډیو وي تر تاسو پورې در ورسیږي. والسلام. او بل دوستان د سیفتدر چم یې دا رقم دی، پر دغه باندې خالي کلیک ووهئ، پر دغه ځای باندې وینئ، پر دغه کلیک کړئ، پر دغه سیو اس امیج پر دغه باندې ووهئ، بس دلته بس خالي سیو ټو ګالري کوي، به دا سیفتدر چم دی، بس خپل اوس میموري کارت کې ثبت شو. موږ تاسو به راسه ګالري ته، ګالري کې ګورئ دلته زموږ تاسو تصویر بس جوړ شو، بله نور شی لا نه غواړئ، دا تصویر دی بس زموږ ګالري کې راغلی، باره موږ تاسو هلته اوس به هغه ویډیو په طرز باندې کولی شو چې دا بل ویډیو مخ ته راولو. والسلام.